السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، امید لرم چې تاسو به جوړ او روغ یاست، د صحت په جامو کې به یاست. یو مختصر پیغام در سره شریکوم، هغه دا چې سیټ کې اول تاسو دا مختصر ویډیو را سره وګورئ، بیا پر هغه باندې خبرې کوو. نو محترمو دوستانو، تاسو دا ویډیو وکتله. غرض مقصد مې د دې ویډیو د شریکولو تاسو سره دا دی، د پیغام په طور سره چې هر مسلمان خپل والدینو حج ته استوي، هغه کمزوري وي، عمر یې زیات وي، بوډاګان وي، سپین ږیري وي، نو پکار دا ده چې یو داسې کس چې هغه یو څه ځوان وي او یو څه تکړه وي، هغه باید خامخا ورسره واستوي. نو مقصد د ویډیو د جوړول دا دی چې د خپل والدین بزرګان د یو تکړه کس نه بغیر داسې مه استوئ حج ته، ځکه حج هم ډېر مشقت والا کار دی، مشقت والا عبادت دی. نو سپین ږیري او بوډاګان داسې یوازې واستوئ، نوبت د دې به نه راځي چې دا سږ کال ډېر حاجیان مبارکان سپین ږیري یا سپین سري د لمر د ګرمۍ د وجې نه هغه شهیدان سوي دي. د عرفات پر میدان باندې هر ځای د هغو مبارکانو لاشونه پراته دي، لاشې پرتې دي، څوک یې د پورته کولو والا نشته.